دا د امریکې په سان فرانسیسکو بے ایریا کې د سحور فیسټ په نوم د پیشوني یوه ځانګړې میله ده. د باران باوجود هم په سلګونو خلکو پکې ګډون کړی چې د خپلې خوښې رنګ رنګ خوراکونو څخه خوندونه واخلي. زه دلته د خپلو ملګرو سره پېشمني لا راغلی یم چې ښه وخت ولرو. دا میله د حلال فیسټ په نوم یو تنظیم لخوا جوړه شوې. د میلې جوړونکي عرفان رایدان د وینا تر مخه د داسې غونډو له لارې یو خوا خلکو ته د خپلې خوښې حلال خوراک ترلاسه شي او بل اړخ ته په دې سیمه د رسټورنټ صنعت سره تړلي وړو کاروباریانو ملاتړ هم وشي. د کووډ نه وروسته ډېر کاروبارونو ته زیان رسېدلی. د حلال فیسټ لخوا موږ هڅه کوو چې حلال رسټورنټونو، د خوراک ټرکونو او د کوره پخلی کوونکو وړو کاروبارونو ته د ګاګ سره د یوځای کېدو او خپله سودا د خرڅولو موقع ورکوو. عرفان رایدان د 2014 راهیسې د سان فرانسیسکو بے ایریا په مختلفو ښارونو کې هر کال د روژې او دواړو اخترونو په موقع داسې غونډې جوړوي. د نوموړي د وینا تر مخه دا وخت یوازې په سان فرانسیسکو بے ایریا کې د ټرکونو په شمول د 200 نه زیات واړه حلال رسټورنټه دي. تیر لس کلونو کې حلال رسټورنټو خپل یو ځانګړی ځای جوړ کړی. د حلال خوراک غوښتنه زیاته شوې. نو دا مهال لوی سپر سټورز لکه کاسکو، والمارټ، ټارګټ او سیفوی هم د مخکې نه تیار شوي حلال خوراکونه او حلال چرګان او غوښې خرڅوي. دې میله کې 100 له پاسه حلال رسټورنټونو خپل سټالونه لګولي. د خپلې کورنۍ د غړو سره په یو سټال باندې ولاړه نازیه هیله لري چې دا میله به یې د روزګار لپاره ګټوره وي. دا د ټول حلال کاروبارونو سره یو لویه مرسته ده. مونږ خپل یو کورنۍ کاروبار لرو. دلته سټال زموږ لپاره یو ویړیا مشورتیا ده. د لری لری سیمو د مسلمان او نورو ټولنو خلکو سره پیژنګلو د کاروبار لپاره به ګټوره وي. ګډون کوونکي وایي دې میله کې د خوراک شوقیان هغه کوم مسلمانان دي او کو د نورو ټولنو وګړي په ګڼ شمېر کې ګډون کړي. حلال خوراک په بی ایریا کې اوس یو لوی برانډ ګڼل کیږي. دلته موږ یوازې مسلمانانو نه بلکې د نورو ټولنو خلکو ته هم هرکلی وایو. د سحور فیسټ د کلنۍ میلې ته له سکرامنټو او له هغې څخه هم ورهاخوا سیمو څخه یو شمېر خلک راغلي دي. یو شمېر ګډونوال دا موقع د خپلې ټولنې د نورو غړو سره د اړیکو مضبوطولو لپاره هم یوه ښه موقع ګڼي. زه دلته د وړو مسلمان کاروبارونو په ملاتړ کې راغلی یم. خپله کورنۍ مې راوستې چې د خوندور خوراکونو ترڅنګ د خپلې ټولنې د نورو خلکو سره په ګډه د روژې د میاشت د یو پیشمنۍ ومانځو. د میلې جوړونکو د وینا تر مخه په دې سیمه د حلال خوراک کاروبارونو د مخکې په پرتله ډېر پرمختګ کړی. دوی هیله لري چې په راتلونکي کې د حلال خوراک صنعت به په ګرده امریکا کې خپل یو ځانګړی ځای ولري. راشد خټک، VOA ډیوا، سان فرانسیسکو.